د معدې له سببه خولې بوی زیاتېږي. درې عوامل لري. چینل سبسکرایب او موږ در سره فالو کړئ. لومړنی، د معدې دوامداره ترخې اوبه خولې ته راتلل یا د جډ مرض. دا په دوامداره توګه که چیرې پاتې شي دا مرض او علاج یې ونه شي د خولې بوی زیاتوي. ترخې اوبه یې خولې ته راځي. د دې د کمولو دپاره باید د انرژي بابو څښونکو توکو مصرف باید کم کړي. د ترخو او تروو څخه باید پرهیز وکړي. دوهم، که چیرې ستاسو غذایي توکي یا خوړونکي توکي مو په مرۍ کې پاتې کیږي او احساس کوئ چې په مرۍ کې مو خوړونکي توکي پاتې او معدې ته نه ښکته کیږي، نو دا هم د خولې د بوی سبب ګرځي. د یو دوه ورځو په دلیل باندې نه کیږي، بلکې که چیرې دوامداره شي نو دا زیاتیږي. درېیم، په مرۍ کې فسټولا یا اضافي خریطې جوړیږي. که دا خریطې له غذایي توکو په دوامداره توګه ډکې پاتې شي نو د خولې بوی زیاتوي. دا باید د جراحي ډاکټر سره پرې مشوره وشي یا عملیات او یا تداوی وشي. د نورو معلوماتو لپاره موږ سره پاتې شئ.